ارګ وایي د سولې د هوکړې په اړه اندېښمن یو، لا ډېر وضاحت غواړو. ارګ وایي د سولې له روان بهیر ملاتړ کوي، خو د امریکا او طالبانو ترمنځ د کېدونکې هوکړې د پایلو په اړه اندېښمن دي. د ولسمشر بیان صدیقي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي افغان حکومت د سولې بهیر کې د هر هغه پرمختګ ملاتړ کوي چې پایله یې تلپاتې سوله او د جګړې ختمېدل وي. نوموړی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په اړه د افغانستان حکومت اصلي اندېښنه دا ده چې تر هوکړې وروسته د ممکنه رامنځته کېدونکي خطرونو مخه څنګه ونیول شي. صدیقي وایي لکه څنګه چې پخوانیو امریکایي سناتورانو د دغه هوکړې لیک په اړه اندېښنه ښودلې وه، افغان حکومت یې هم په اړه اندېښمن دی او د دغه هوکړې په تړاو لا نور وضاحت غواړي. تر دې وړاندې صدیقي ویلي وو چې امریکا د هوکړې متن ورته سپارلی دی او دمګړی د افغان حکومت تر ارزونې او بحث لاندې دی. د په خبره تر ارزونې او بحثونو وروسته به خپل نظر له امریکا سره شریک کړي.